مولانا صاحب تاسو بچته نه اورېدلې خو د پښتنو ځوانانو انتهایی نماینده شاعر دی د خپل وطن د قام د خاورې په احساس باندې لړلې شعر لیکي د کتابونو خالق هم دی الله ور لړل صلاحیتونه ورکړي دي عجز صاحب وګ تاسو شعرونه بس خبرې هم مولانا صاحب وکړې افسرغان وکړې خبرې هم لنه راځي او نه کولی شو او شعرونه به د درې مچ قام کې مې ختم شو نفاق یاره څه نشم ویلې قام کې مې ختم شو نفاق یاره څه نشم ویلې ما ته خو ښکاري دا مذاق یاره څه نشم د شیخ المولانا شیخ ادریس صاحب مخې ته یو شاعر شعرونه وایي آیا په دې شعرونو کې به څه حقیقت چې یو شاعر رالګي او د یو عالم د مخې شعرونه وایي نو دغه شعرونه در باندې اورم زید الرحمن عجز چې کوم دی یو ډېر ښه شاعر دی یو تکړه شاعر دی د هغه هر یو شعر او هر یو غزل چې کوم دی یو اصلاح په نیت وي او یو ښکلی میسج پکې وي یو ښکلی پیغام پکې خاص کر د معاشري خلکو دپاره نو راځئ اورو د زید الرحمن عجز صاحب دا ښکلي شعرونه کوم چې ورته شیخ الادریس ناست دی او هغه شعرونه اوري نو کوشش وکړئ داسې قسم لا ویډیوګانې موږ تاسو لپاره هر ورځ اپلوډ کوو چې په هغې کې څه نه څه اصلاح وي او د معاشرې دپاره پکې ستاسو دپاره پکې څه نه څه عبرت پروت وي نو کوشش کوئ دا ویډیوګانې تاسو پوره اورئ او ملګرو سره یې ضرور شیر کوئ چې نور ملګري ترې هم ښه استفاده اخلي نو راځئ اورو د زید الرحمن عجز صاحب شعرونه چې حضرت مولانا شیخ الادریس صاحب ورته ناست دی او هغه شعرونه اوري راځئ واورئ دا شعرونه مولانا صاحب تاسو بچته نه اورېدلې خو د پښتنو ځوانانو انتهایی نماینده شاعر دی د خپل وطن د قام د خاورې په احساس باندې لړلې شعر لیکي د کتابونو خالق هم دی الله ور لړل صلاحیتونه ورکړي دي عجز صاحب وګ تاسو شعرونه بس خبرې هم مولانا صاحب وکړې افسرغان وکړې خبرې هم لنه راځي او نه کولی شو او شعرونه به د درې مچ قام کې مې ختم شو نفاق یاره څه نشم ویلې قام کې مې ختم شو نفاق یاره څه نشم ویلې ما ته خو ښکاري دا مذاق یاره څه نشم ویلې او لاسونه وسپړه د غیب علم خدای سره دی چې دا به جوړ وي او کتاب هاي هاي لاسونه وسپړه د غیب علم خدای سره دی چې دا به جوړ وي او کتاب یاره څه نشم ویلې د مال بختې وشي لړم له خدای سترګې ورکړي خو پښتنو کې اتفاق یاره واه 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 د مال بختې وشي لړم له خدای سترګې ورکړي واه خو پښتنو کې اتفاق یاره ډېر ښه شعر دی یار ډېر ښه شعر دی یاره څه نشم ویلې د خلکو که ساتلي دي سیالو له میخه کې د خلکو که ساتلي دي سیالو له میخه کې موږ ټول عمر خرڅ کړي دي دارو له میخه کې د خلکو که ساتلي دي سیالو له میخه کې موږ ټول عمر خرڅ کړي دي دارو له میخه کې او زمونږ د حیا او د غیرت که داسې حال وي کیدای شي چې څوک راوړي د سړو له میخه کې حیا او د غیرت که داسې حال وي کیدای شي چې څوک راوړي د سړو له میخه کې او د بل په مرۍ غلی شي بیا خور سوره کې ورکړي د بل په مرۍ غلی شي بیا خور سوره کې ورکړي ور جرم د بل په مرۍ غلی شي بیا خور سوره کې ورکړي ساتلې پښتنو د دشمنو له میخه کې د بل په مرۍ غلی شي بیا خور سوره کې ورکړي ساتلې پښتنو د دشمنو له میخه کې زما د قام د میاندو بېوسي هم د لیدو ده زما د قام د میاندو بېوسي هم د لیدو ده دغونه یې جوړ کړي دي بچو له میخه کې د حایستونو یو په دوه شي عجیزه نزاکت د حایستونو یو په دوه شي نږدې چې کله راشي آینو له میخه کې